السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د فیسبوک د پیج نوم بدل کړئ. او دوستانو دغه پوښتنه له ما چې بیخي ډیرو کسانو کړې ده او نن سبا د فیسبوک د پیج نوم په ډیرې اسانۍ سره نه بدلیږي. نو په دې ویډیو کې تاسو یو ټریک درښیم، یوه طریقه درښیم چې د دې طریقې په ذریعه سره به تاسو په ډیرې اسانۍ سره وکولی شئ چې د خپل د فیسبوک د پیج نوم بدل کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ، او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د موږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو د موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي ما یو براوزر خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ نو به سمپله تاسو په هغه براوزر کې خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. کله چې تاسو په براوزر کې خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ نو په دا کونج کې پیجز اپشن ده، په دغه پیجز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پیجز اپشن باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ته هغه ټول پیجونه راواړوي کوم چې تاسو په خپل فیسبوک آی ډي کې جوړ کړي وي. نو سمپله تاسو په هغه پیج باندې کلیک وکړئ د کوم پیج نوم تاسو بدلوي. مثال زه دغه پیج نوم بدلوم، په هغه پیج باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه پیج باندې کلیک وکړئ نو سایت ته تاسو ته یو اپشن درکوي د مور په نامه باندې، په دغه مور اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په مور اپشن باندې کلیک وکړئ بیا به دې کول اپشن درکوي ایډیټ پیج، په دغه ایډیټ پیج اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایډیټ پیج اپشن باندې کلیک وکړئ نو ګور په دې کې بیا اول اپشن د چینج پیج نیم، په دغه چینج پیج نیم اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په چینج پیج نیم اپشن باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو په ډیرې اسانۍ سره د خپل د فیسبوک پیج نوم ور بدلولی شئ. نو دوستانو اوس خپل فیسبوک پیج ته هر کوم نوم ورکوئ هغه نوم تاسو دلته ورکولی شئ. خو دا یو خبره تاسو یاد ساتئ، ګوره کله چې تاسو د خپل فیسبوک پیج نوم بدلوئ نو دغه زوړ نوم مه میټاوئ، زوړ نوم دنګي نوی نوم ورکړئ. نو بیا یې سیو کړئ، ستاسو د فیسبوک د پیج نوم به بدل سي. نو بیا اووه ورځې تاسو د فیسبوک پیج نوم نسي بدلولی. نو کله چې اووه ورځې پرس وي له هغه بعد راولاړ سي دغه زوړ نوم ځای میټاو کړئ، خالي هغه نوی نوم کړئ. اوس مثال ګوره د موږ د فیسبوک پیج نوم څه دی هغه ټیکنیکل زده کړه ده، نو دې ته زه نوی نوم ورکوم آنلاین پښتو. نو دغه نوی نوم زه ورکوم، یعنی اول سر کې به تاسو هغه زوړ نوم نه میټاوئ، زوړ نوم دې عام وي، په اخر کې تاسو نوی نوم ورکړئ. اوس مثال ګورئ موږ د فیسبوک پیج نوم سو هغه ټیکنیکل زده کړو، موږ نوی نوم ورکړئ آنلاین پښتو، په اخر کې به تاسو نوی نوم ولیکئ. لاندې بیا سمپل کنټینیو بټن ده، په دغه کنټینیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ لاندې ریکویسټ چینج بټن ده، په دې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا لاندې اوکې بټن ده، سمپل به دغه اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. نو تاسو د فیسبوک د پیج نوم څه ده هغه په 100% ګارنټي سره بدل شي. اوس راځو ګورئ پیجز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پیجز باندې کلیک وکړئ نو ګورئ دوستان تاسو کتلی شئ چې زموږ د فیسبوک پیج نوم څه د هغه بدل سو. مخکې دا د ټیکنیکل زده کړه په نامه باندې و، اوس دغه د ټیکنیکل زده کړه آنلاین پښتو په نامه باندې سو. بیا به سمپل ګوره بیرته تاسو په مور باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په مور باندې کلیک وکړئ په ایډیټ پیج بټن باندې کلیک وکړئ، ګوره دلته اوس تاسو د چینج پیج نیم اپشن نه درکوي، ځکه اوس تاسو اووه ورځې د فیسبوک پیج نوم څه ده هغه نسي بدلولی. اوس به تاسو اووه ورځې انتظار ورته وکړئ. کله چې اووه ورځې پرس ولې نو دلته به تاسو د چینج پیج نیم اپشن درکړي، په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا سمپله تاسو هغه زوړ نوم میټاو کړئ، هغه ټیکنیکل زده کړه میټاو کړئ، خالي آنلاین پښتو پرېږدئ. نو ستاسو د فیسبوک پیج نوم څه ده هغه به صرف نوی نوم سي، هغه زوړ نوم به میټاو سي. نو دوستانو دا یو ټریک و، یو ډېر خوندور ټریک و چې تقریبا تر اوسه پورې به هیڅ چاته هم نه وي معلوم. نو ما تاسو ته دا در وښوی، نو تاسو له دې ټریک څخه له دې طریقې څخه فایده اخیستلی سئ. نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.